په دې درې وړو خبرو زه راضي یم چې الله مې رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ رسول دی او اسلام زمونږ دین دی. په دې باندې راضي کېده او په دې باندې خوشحالي دا د مؤمن شان دی. د خوشحالي خبر دا نه دی چې ته دا وایې چې زما جیداد ډېر دی او مال ډېر دی، یعنې جیدادونه او مالونه راشي د کافرانو وینه چې ته ورته حیران شي او د هغوی دنیا وینه. دلته حدیث کې راځي چې دنیا د هغوی دپاره جنت دی، ته د هغوی دنیا وینه، ته د هغوی ترقي وینه. نو که چېرته د خوشحالېدو خبره دا وی چې دنیا کې مخکې کېدل، نو بیا خو هغوی مخکې دي زموږ نه وي. خو حقیقي خوشحالي او الله قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده